نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. د دین اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، اولا خو په سټیج باندې ناس مشران مشایخو د دوی مخې ته زما دپاره خبرې یقینا چې ډیره بې ادبي ګڼم، خو داسې حالت کې ګیر شوی یم چې دغه طرف ته هم بې ادبي ګڼم او بل طرف ترور راغوښتم په دې جذبې سره چې دی ملګرو ته بس خبرې بیان کړي شي. خو زمونږ به په دې غرض باندې بیان کو چې استادان مخې ته ناست دي، موږ ډېر د کمۍ او د کوتاهۍ نه ډک یو چې کومې غلطیانې په موږ کې موجود دي دا استادان به زموږ اصلاح وکړي. زما دا بیان به د دې مشرانو مخې ته دسي لکه د استاد مخې ته چې د شاګرد بیاني. ځکه په دې مجلس کې ناز زموږ شیخ صاحب شیخ عبید الله مدني حفظه الله تعالی هم دی چې د ډیرو علماء استاد دی، زیم خپل استاد ګڼم، الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي. زما محترمو، الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته داسې یو دین راکړی دی چې په هغه دین کې موږ ته الله او د هغه رسول د هر چا حق واضح کړی دی، د هر چا حق یې راته بیان کړی دی. په دین اسلام کې داسې یو شخصیت نشته، داسې یو څیز نشته چې هغه د حق مستحق او موږ ته اسلام د هغې حق نه بیان کړی. که ټول اسلام سړی مطالعه کړي داسې یو شی پکې نشي پیدا کولی. دین اسلام موږ ته د مور او پلار حق هم راښودلی، اسلام موږ ته د بچو حق هم راښودلی، اسلام موږ ته د الله حق هم راښودلی، اسلام موږ ته د رسول الله حقوق هم راښودلی، اسلام موږ ته د خپل نفس حقوق هم راښودلی، اسلام موږ ته د خپلې بیبي حق هم راښودلی. د هر کس، د هر مسلمان، د هر انسان حق راته اسلام راښودلی. هر کله چې ما او تا د دغه حقوقو ادایګي کوو دا پوره طریقې سره ادا کوو، په صحیح طریقې سره ادا کوو، نو معاشره صحیح رواني، معاشره صفا رواني، معاشره د خوشحالۍ نه ډکه رواني. خو که ما او تا د یو بل حق نه ادا کوو، په دې حقوقو کې کمی کوو، حق تلفي کوو، نو معاشره بګاړ طرف ته روانېږي، معاشره خرابېږي، دا فساد طرف ته روانېږي، فساد نه ډکېږي. نن چې زمونږ په معاشره کې تاسو ګورئ معاشره د فساد نه ډکه، د خرابتیا نه ډکه، د دې یو وجه هغه دا هم ده چې موږ د هر چا حق په خپله طریقه باندې صحیح طریقې سره نه ادا کړو. اسلام موږ ته د مور او پلار حقوق راښودلي، خو بچی د مور او پلار حق نه ادا کوي، ځکه په کور کې جنگ جګړې پیدا کیږي، ځکه معاشره خرابېږي. اسلام موږ ته د بچی حق راښودلی، خو بچی هغه موږ داسې ګڼو یا خو بیخي ونازو، هغه د حقوقو نه هم ورپسې ورواوړو، هغه اشیا چې شریعت حرام کړي دي هغه هم ورته جایز کو، هغه هم ورته مهیا کو، هغه هم ورته ورکو، او یا بیخي حق تلفي وکړو، بچي ته حق نه ورکو. هر کله چې دا حقوق ضایع شي بیا په معاشره کې داسې فساد رامخې ته شي. تاسو ټول د سوشل میډیا په توسط سره به خبر یې. د نن نه یو څو ورځې مخکې د دیر په خاوره باندې یو نوجوان ماشوم راولګېده، خپل پلار او مور یې په ډزو ویشته، پلار خو په هغه ساعت باندې وفات شو. خو دغه معاشره نن سبا دې حد ته ورسېده چې بچی راپاسېږي هغه پلار باندې ګزار کوي، هغه پلار وژني، د هغه پلار قاتل ګرځېږي. کوم پلار چې ټوله ځواني د دې بچي په پرورش کې صرف کړې وه هغه پلار وژني. کوم پلار چې د خپل د ګل په شانتې ښایسته ځواني د دې بچي د روزۍ ګټلو دپاره
په مزدورۍ کې صرف کړې وه. ای زما محترمو دا څه وجه ده؟ د دې بنیادي وجه او مقصدي وجه هغه صرف او صرف دا ده چې پلار کله صحیح طریقې سره حق نه ادا کوي او کله بچی په صحیح طریقې سره حق نه ادا کوي. ځکه زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې دا واقعیات راځي. دا واقعه ډېره د درد او د افسوس واقعه ده، خو دا د افسوس دپاره صرف مه خاص کوئ، د دې نه عبرت واخلئ. دغه ماشوم زمونږ په کور کې هم پیدا کېدی شي، زما په کور کې هم داسې حادثه راتلی شي. د دې عواقب ولټوئ. دا د څه د وجې نه راپېښه شوې ده؟ ای زما محترمو په دې کې صحیح حقوق نه دي ادا شوي. ټیک ده دا ماشوم به پوره په دې کې ذمهواري، خو د مور او پلار قصور هم په دې کې شامل دی. ځکه مور او پلار حق په صحیح طریقې سره نه دی ادا کړی. موږ او تاسو ته دا مسله ډېره وړه ښکاري چې د بچي حق نه ادا کوو. دا بچی بیا دې ته مجبورېږي چې په تا باندې ډز کوي، تمانچې ته مجبورېږي. ای پلاره تا ته وایم په کلاو غوږونه یې واوره، د بچي حق په صحیح طریقې سره ادا کا. د بچي څه حق دی د دې نه ځان خبر کا. جومات ته راشه، د عالم سره کښېنه، عالم نه تپوس وکړه چې په ما باندې د خپل اولاد کوم حقوق دي چې زه هغه ادا کړم. که د دې حقوقو نه غافله وي، که نن د دیر په خاوره باندې داسې کیسه شوې ده، سبا ستا په کور کې هم کیدی شي. دې قیسې ته بیا ځان تیار وساته. د بچي حقوق وپېژنئ. د بچي ډېر حقونه علماو ذکر کړي دي. قرآن او سنت کې موږ او تاسو ته الله او د هغه رسول ذکر کړي دي. دای په موږ باندې حق دی چې موږ د بچي ښایسته تربیت وکړو. ځکه چې کله په تربیت کې کمی راشي، بیا داسې واقعات منځته راځي، بیا داسې قاتلان ګرځېږي چې بچی د چا نه چې پیدا وي هغه وژني، خپل پلار وژني، خپل مور باندې ډز کوي. داسې واقعات منځته راځي کله چې د بچي تربیت په صحیح طریقې باندې ونشي. او دا پیلنۍ واقعه نه ده، د سیرت بعضې کتابونو ذکر کړي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو پلار رالی او ورته وایي چې امیر المؤمنین د زوی نه ډېر پریشان یم، ډېر زیات یې خفه کړم، زوی زما حق نه ادا کوي، ما وهي، ما ټکوي، ما ته خبرې راګرځوي، په ما لاس اوچتوي، زما بېعزتي کوي. ای عمر فاروق دې زوی ته مې لږ نصیحت وکړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه بچی راوغوښتل، ورته وایي د الله نه نه یېرېږي؟ دا ستا پلار، ته د ده نه پیدا یې، ته د ده حق ولې نه ادا کړې؟ هغه چې دا ټولې خبرې واورېدلې، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وایي آیا د دې بچي به هم په پلار باندې څه حق وي؟ ټیک ده دا مسله خو ډېره بیانېږي چې یاره په بچو باندې د پلار حقونه دي. دا ډېر خلک بیانوي، خو دا مسایل ډېر کم بیانېږي چې ګورې په دې پلار باندې هم د بچو څه حقوق شته. نو دې بچي عرض وکړو، ده ته هغه نقصان معلوم شوی و چې زما پلار خو زما حق نه راکوي، ما نه حق غواړي. خو ای عمر فاروقه آیا د دې بچي په پلار باندې څه حق شته که نه شته؟ وایي او شته. وایي کوم حقونه دي بیان یې که؟ وایي حق یې دا دی چې د دې بچي دپاره ښه مور منتخب کړي. د اولاد حق په تا باندې دا دی که واده دې نه کړې او د واده نه پس تا اولاد جوړېږي او الله درته اولاد درکوي د واده نه مخکې، د هغه اولاد په تا باندې دا حق دی چې د ښه مور منتخب ورته که، د ښه ښځې سره نکاح وکړه، د ښه جنۍ سره رشته وکړه، د دې دپاره چې ستا د بچو مستقبل برابري او ستا د بچو تربیت په صحیح طریقې سره وشي. وایي د زوی حق په پلار باندې دا دی چې د ښه مور انتخاب ورته وکړي. وایي بل کوم حق دی؟ وایي بل حق دا دی چې ښایسته نوم ورته کېږدي. وایي بل کوم حق دی؟ وایي بل حق دا دی چې د الله کتاب ته کښېنئ، دا په زده کړي. وایي ای عمر فاروق امیر المؤمنین، د زما په دې درې واړو حقونو کې یو حق هم نه دی ادا کړی. د یو بدکارې زنانه سره د 400 درهمو په بدله کې نکاح تړلې ده او فاحشه زنانه وه، هغه فاحشې زنانه سره یې نکاح وتړله. زه د هغه فاحشې زنانه زوی یم. د حسن دپاره نکاح تړلې وه، د ښایست دپاره نکاح تړلې وه. دی صرف په چمړه باندې مین شوی و، خو نوره ښځه د کردار نه خرابه وه، فاحشه وه، دینداره نه وه، دین په هغې کې نه و. د هغه فاحشې زنانه سره یې نکاح وتړله. زه د هغې فاحشې زنانه زوی یم، نو لهذا زما به هغه فاحشه څه تربیت وکړي؟ د دې د وجې نه که نکاح کوي او کوم ځای کې رشته کول غواړئ، نو ګورئ دین ته وګورئ. دین ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د مخکې نه فرمایلي والله العظیم
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث د خلینا یو خبره راوتلی والله د معاشرې د اصلاح سبب ګرځيږي. ما او تا ته به ورکه او سپکه ښکاري خو ته په عمل کې راوله په والله العظیم دا معاشره به د اصلاح نه ډکه شي، دا به د مینې محبت نه ډکه شي، دا به د هغه معاشرې په شانتې معاشره جوړه شي لکه څنګه معاشره چې محمد رسول الله جوړه کړې وه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع، د یو زنانه سره نکاح د څلورو شیزونو د وجې نه کېږي. د څه د وجې نه کېږي؟ د څلورو شیزونو د وجې نه. لمالها، د مال د وجې نه ورسره نکاح کېږي. ولحسبها، او د حسب او نسب او د قوم او قبیلې د وجې نکاح کېږي. ولجمالها، او د حسن د وجې نه کېږي. ولدینها، او د دین د وجې نه کېږي. د څلورو شیزونو د وجې نه د جنۍ سره نکاح کېږي، د ښځې سره رشته کېږي. خو د ټولو نه غوره څیز هغه دین دی. فاظفر بذات الدین تربت یداکا، لاسونه دې په خاورو کې ککړ شوی د امت خلکو. که تاسو د یو جنانه سره نکاح کوئ هغه غوره کوئ نو فاظفر بذات الدین، د دین د وجې نه غوره کوئ، د دین په وجه نکاح وکئ، فایده به یې صحیح. د دین په وجه به دغه زنانه ستا حق ادا کړي. د دین د وجې نه چې په زنانه کې دیني ستا حق به وپېژني، ستا د مور او پلار حق به پېژني، د الله حق به پېژني، د بچو حق به پېژني، ستا د بچو تربیت به په صحیح طریقې سره وکړي. نو د دې د وجې نه که د خپلو بچو تربیت غواړئ نو د دین د وجې نه رشتې وکړئ، په کور کې دین عام کړئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وایي د 400 درهمو په بدله کې د هغه زنانه سره نکاح تړلې وه، هغه زما مور ده نو هغه به زما څه تربیت وکړي. د اولنی سټیپ زما د تربیت غلط اخیستی، د په اوله کې غلطي کړې ده، ښایست یې کتلی دي، پیسو ته یې کتلی دي، لالچ پکې و. خو که بیا ورته الله اولاد ورکه نو نه د خپله زما په تربیت پوهېږي او نه زما مور زما په تربیت باندې پوهېږي، ځکه دا خو دینداره نه وه. وی دویم حق تا ذکر که چې ښایسته نوم ورته کېږدي. ما ته زما پلار نوم جوعل کېښوستی، جوعل، او جوعل ویلی کېږي د ګندګۍ او د ډیران چینجي ته ویلی کېږي. په ګندګۍ کې چې کوم چینجي کېږي هغې ته جوعل ویلی کېږي. وی د زما دویم حق هم نه دی ادا کړی، زما نوم یې جوعل کېښوستی. نو چې زه د ډیران چینجی شوم زه به درته څه حق ادا کړم؟ وی دریم حق تا دا ذکر که چې د الله کتاب ته کېنئ. وی زما پلار ما ته د الله د کتاب لرې خبره زه یې ورنږدې کړی هم نه یم، د الله د کتاب نه یې لرې ساتلی یم. نو ای امیر المؤمنین زه به د ده حق څه ادا کړم؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېر حیران شو او پلار ته وایي ته راغلی د خپل زوی شکایت لګې ما ته، تا د ده یو حق هم نه دی ادا کړی. ته خو اول د ده حقوق پوره ادا که بیا ته د خپل حق مطالبه وکړه. ته خو اول د پلارولۍ حق ادا که بیا د زوی نه د زویولۍ حق ادا وغواړه. تا خو اول ټیم کې په اول سر کې دا غلطي کړې ده چې د ده حق دې نه دی ورکړی، نو ځکه ستا زوی ستا نافرمانه دی، ستا بېعزتي کوي، ستا حق نه پېژني. هر کله چې تا د ده حق تلفي کړې ده نو دا ستا سزا ده چې ته د زوی د لاسه په دنیا کې بېعزته ښئ. ځه لاړ شه دا سزا ته سکه. نو که نن اولاد دې حد ته رسېدلی دی، په والله العظیم مور او پلار په دې کې بنیادي کردار ادا کړی دی. که زوی بګړاو طرف ته روان شوی دی، که زوی نه چرسي جوړ شوی دی، غل جوړ شوی، ډاکو جوړ شوی، دا خبره یاد وساتئ چې غل ګورئ د مور په خېټه کې غل نه جوړېږي، ډاکو ګورئ د مور په خېټه کې ډاکو نه وي، زاني د مور په خېټه کې زاني نه وي، شرابي د مور په خېټه کې شرابي نه وي. دا چې پیدا شي د مور او پلار د غفلت د وجې نه دا خو په خپل فطرت باندې پیدا کېږي، نو یا ته غل جوړ شي، یا ته ډاکو جوړ شي، یا ته بل څه شی جوړ شي، د معاشرې دپاره یو ناسور وګرځي. خبره مې دا کوله چې په خپلو بچو باندې ګورئ ډېر دقیق نظر وساتئ، د تربیت یې پوره سوچ وکړئ. د ډېرو مور او پلارانو د وجې په والله العظیم بچو نه ډمان جوړ شوي، ډمان. دا ډم داسې نه وي چې एकदम به بس په ده باندې ښکرې هغه ولګېږي او ښکرې به ښکاره شي او ډم به شي. نه، پیلنی سټیپ به د دې دی چې ستا زوی به په لوبو اورېدلو باندې شروع وکړي. پیلنی سټیپ به د زوی دی چې ستا زوی به ډرامې کتل شروع وکړي. پیلنی سټیپ به د دې دی چې ستا زوی سره به موبایل راشي، بیا به وروسته نور سټیپونه راځي. نن موږ خپل بچي قسم په الله په خپلو لاسونو تباه و برباد
په والله العظیم چې د بچو د مستقبل د بربادۍ دپاره چې زما او ستا او د مور او پلار څومره کردار دی دومره به د بل چا نه په خپلو لاسونو هم خپل بچي تباه و برباد غټې موبایلونه هم ورته کور ته راوړل او بچو له هم ورکړه چې بچو دا واخلئ ستا خوښه ده که ډم ګوري که بل څه ګوري او که بل څه ګوري نن دې موبایل لاس کې ورکړه دا بچی ستا په دې موبایل باندې د قرآن تلاوتونه نه اوري ظاهرا خبره ده اولنی سټپ به د دې دی چې دا کارټون ګوري داسې ده که نه ده زما خبرې به لږې ترخی خو زه دا د معاشرې عکاسي کوم په والله العظیم د زړه د درد یې کوم نن چې دا واقعه راغلې ده نو ما په دې باندې څه افسوس ونه کړه چې یاره یو زوی راپاڅېدل او خپله مور یې ویشته او پلار یې ویشته نو ما په دې باندې افسوس وکړ چې د نورو بچو دپاره به څه کېږي دا خو یو زوی نه دی نور بچي به هم داسې تیارېږي ځکه ما ته د دې معاشرې د پلارانو کردار معلوم په خپله خپلو بچو ته موبایلونه ورکړو د دې بچو نه موبایلونه واخلئ په والله العظیم زه به درته صفا بیان کړم چې ستا د زوی سره د ټچ موبایل په لاس کې وو د دې نه دا توقع ونه ساتي ګنې چې دا به په دې کې د خیر کار وکړي د دنیا چې کومه غلیظترین فحاشي ده په دې موبایل کې موجوده د دنیا چې غلیظترین کوم اشیا دي په دې موبایل کې موجود دي او دا نه چې ډېر محنت به غواړي صرف 2 ټکه دي او یو کلیک دی په دغه کلیک باندې د دنیا ټوله فحاشي ستا مخې ته راځي نو ولې خپل بچي تباه کړي د دې بچو تربیت وکړئ او بیا یو څو امور دي په هغه امورو کې د دې تربیت پکار دي د ټولو نه اول به د بچي تربیت د عقیدې کې د خپل بچي عقیده دې برابره کړه نن سبا زموږ مشران او پلارانو ته عقیده نه ده معلومه د عقیدې نه ناخبره پراته دي د توحید په باب کې نابلده دي د خپلو بچو عقیده دې برابره کړه قرآن کې الله رب العالمین لقمان حکیم هغه نصیحتونه او هغه وصیتونه چې خپل زوی ته کړي او نقل کړي دي یو نصیحت په هغې کې ده چې زما بچیه لا تشرک بالله نصیحت درته کوم عقیده دې برابره کړي اولنی تربیت لقمان حکیم د خپل زوی په څه باندې کړی د عقیدې کړی لا تشرک بالله بچیه د الله سره شرک مه کوه د توحید عقیده وساته ان الشرک لظلم عظیم که عقیده دې ټیک نه وه او مشرک وي ګوره غټ ظالم یې د الله سره شرک لوی ظلم دی نو د بچي تربیت به د عقیدې دویم د بچي تربیت به د اعمالو کې چې د عباداتو سره اشنا شي قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی خپل نبی ته امر کړی دی وامر اهلک بالصلاة نبی خپل مونځ کوه وامر اهلک بالصلاة خپل کور والاو ته خپل اهل او عیال ته خپلو بچو ته هم د مونځ حکم کوه نو د دویم تربیت به د بچو هغه د اعمالو کې د عباداتو سره د خپل بچي اشنا کړه صحابه کرام ډېر ناشنا خلک وو هغه ماشومان چې لا بالغه نه وو په هغوی باندې به روژې فرض شوي نه وي خو د بچو تربیت به یې داسې کوو چې په بلوغت نه مخکې به یې په ماشومتوب کې هم په هغوی روژې نیولو او تربیت به یې وله داسې کوو چې بچیه روژې ونیسه کله ناکله به ماشوم روژه ونیوله په منځ کې به وږی شو کیلونۍ وله ساتلې وي ورکولې د دې دپاره چې زما د بچي تربیت وشي ستا بچی چې د اول نه په ماشومتوب کې د مونځ سره اشنا شي که دا بالغه شو او په ده مونځونه فرض شو هېڅکله به د ده نه بېلمازه جوړ نه شي هېڅکله به د ده نه فرد د جومات سره جوړ نه شي هېڅکله به دا د مونځ نه اوده پاتې نه شي هېڅکله به دا دوکان کې د اذان په وخت کې پاتې نه شي دوکان به بندوي او دا به جومات ته منډه وي ولې پلار یې ښایسته تربیت کړی دی جومات ته یې لېږلی دی په بچپن کې دغه شانتې بل تربیت چې د بچو کوئ د آدابو د خوراک آداب ورته وښایي د اوده کېدو آداب ورته وښایي د رهن سین آداب ورته وښایي د مور حق ورته وښایي د مشرانو سره د ملاوېدو آداب ورته وښایي دا ګورې لازم او ضروري په دې باندې د خپل بچي تربیت امام بخاري رحمه الله یو واقعه نقل کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم روټۍ ته ناست یو ماشوم رالی هغه ماشوم داسې بې طریقې خوراک کوو د بل مخې نه به هم کوو او په ګس لاس باندې خوراک کوو چې هغه ماشوم و عمر بن ابي سلمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس نه ونیول او ورته ویې نه ویلې چې پاسه دا څنګه خوراک کې ځه ورک شه نه مربي انسان و د ماشوم لاس یې ونیول ورته ویې ویلې یا غلام ای بچیه تربیت یې وګوره داسې مه کوه چې بچی دې خراب خوراک وکړي یا یو خراب کردار ادا کړي او ته ورته په کنځلو شي او داسې قهر او تروش یې ورته وکړي چې هغه بچی د تا نه متنفره شي داسې نه
په ښه طریقه باندې لاس یې ونیسه. د الله رسول دغه ماشوم لاس ونیول وایي یا غلام ای ماشومه سم الله روټۍ ته چې کینې د الله نوم وایا بسم الله وایا کل بیمینک په خلاص باندې خوراک کوه ته خو په ګس لګې وکل مما یلیک او د خپلې مخې نه خوراک کوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماشوم تربیت بل د ماشوم تربیت په وخت د ماشومتوب کې د دې بم کې چې دروغ درنه ونه وي ګوري که د په دې وخت کې دروغ شروع او دا قاعده د علما ناست یو ګناه بلې ګناه ته سړی راښکاږي که د په وخت د ماشومتوب کې د دروغو تربیت وشو مور او پلار یې دروغ ویل په معاشره کې په کور کې دروغ ویلې کېدل او دا د دروغو عادي شو او په دروغو باندې مخته شو چې غټ شو دا بیا نور شیزونه هم کوي ځکه هره ګناه بیا دته عادي ګناه ښکاري وړه ګناه ښکاري کمزوري ګناه ښکاري. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عامر رضی الله عنه په باره کې راځي دا ماشوم وایي د الله رسول مونږ کره راغلی وایي زما مور ما ته وویلې چې ای عامره دې خوا راشه عبدالله ابن عامره دې خوا راشه یو شی دله در کوم وایي د الله رسول ته تپوس وکړه څه شی وله ورکړې څه شی دي در سره وایي دا پلانکې شي وایي که تا دې ماشوم ته هسې ویلی وی چې راشه په دې بانه دې راغوښتل او څه دې نه ورکول دا به هم ستا په میزانو کې او ستا په عملنامه کې دا دروغ لیکلی کېدي. نو د دې د وجې نه د مور او پلار دا ذمهواري ده چې د بچي حقونه ادا کړي او د بچي په حقونو کې یو حق دا دی چې د بچي صحیح تربیت وکړي. په دې امورو کې د بچو تربیت پکار دی غافله نه دي اوسېدل پکار. د الله سبحانه وتعالی نه سوال هم کوو دعا هم غواړو چې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو بچو تربیت وکړو. د الله نه سوال کوو چې الله دې زموږ بچي تابعدار کړي. د الله نه سوال کوو چې الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د هر چا حق په پوره طریقې سره د ادا کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.